السلام علیکم ایدر چې ټول به ښه و. نننۍ ویډیو مې فیسبوک ریپورټینګ باره کې ده. دې نه مخکې فیسبوک په اپډیټ کې راونه دلته سه ریپورټونه کار پرېښود. بیا فیسبوک چې کله هم په اپډیټ کې راونی نو بیا ریپورټونه کار نه کوي. نو فیسبوک اپډیټ ختم شو نو اوس ریپورټونه واپس کار سټارټ کړو. نو په نننۍ ویډیو کې موږ ته کاپي رایټ ریپورټ درخه. کاپي رایټ مطلب لکه تاسو یو اکاونټ په تاسو په څوک بل فیک اکاونټ جوړ کړي، تاسو کوم ویډیو وي پوسټ وغیرہ هر لمبر ټیکس وي یا تاسو کوم فکچر وي هغه نوم بل څوک استعمالوي نو په هغه باندې تاسو څنګه هغه ریپورټ کوئ، اکاونټ په څنګه دفن کوو ختموو به. د مو یو فرینډ اکاونټ ته هغه اکاونټ هیک شوی دی، اوس په هغه پسې هغه اکاونټ په مو ختموو. نو څوک کتلی شي موږ سره بل اکاونټ دی نو دا مو نوی جوړ کړو 2022 کې چې کوم د اولډ اکاونټ او فرینډ هر څه کتلی شو دا د نه هیک شوی دی. دا په نننۍ ویډیو کې په ثبوت سره مو دفن کوو ریپورټ کوو. بیا چې کله هم تاسو څوک اکاونټ جوړ کړي نو هغه چې کوم ریپورټ ته هغه به خپل اکاونټ نه وهو چې کوم یې تاسو بل جوړ کړی وي. کم فیکچر د کم چې اپلوډ کړي په باندې به کلیک وکړي ته هراسمنټ لا بلو شي په می باندې کړي. می مطلب امو دا سړی کاپي کوي. چې کله دا په ډن کړو ته به ریپورټ پرابلم آپشن راوشي. دا هم تاسو د می ول آپشن چې کوم دی دا به تاسو سلیکټ کو انډو به لازمي لګاو هاید آپشن ډن به کو. دینه علاوه کوم فیک نیم فیک اکاونټ نو دا دوه ریپورټونه به هم ډن کول. د پروفایل کې فرش به کو چې کله دا ریپورټ فیسبوک کې ډن کړي دنه پاسه به سو بیک شو لوړ به شو کروم ته. کروم کې تاسو لیک سرچ کوو نو په ذریعہ به مو د اکاونټ ختموو. نو تاسو په کروم لاره شو خپل کوم ګوګل براوزر یا هر نمبر براوزر تاسو په موبایل کې نو بیا کې سرچ کو کاپي رایټ فرام فیسبوک یا کاپي رایټ ریپورټ هر یو هم سرچ کولای نو یې کتلی شو. چې کله دا سرچ کړو فرست اف آل کوم لینک در په دا باندې به کلیک وکړئ ته کوم اول سر لا باکس دی اول خو نار نو دا به ډاکه کو لاندې به تاسو نور فارم اوپن شي ته به یور فول نیم آپشن وي چې رقم تاسو اکاونټ ته کم نس ریپورټ والو کم تاسو خپل اکاونټ ته د فول نیم به سولته اډ کو. لاندې کم ایډریسز دی تاسو مطلب سیټي نوم دی کم ځای کې ویسه په اکاونټ کې تاسو کم نوم یې کم ځای لوکیشن ورکړی نه تاسو اډ کو. بڑا خبر ایجنسی مطلب یا تاسو پېښور سیټي هم یوز کولی شو. کم ځای تاسو خپل سیټي ښار نوم یې نه تاسو ایډریسز الته اډ کولی شو. نو دا ځکه تاسو خپل ایډریسز اډ کو. ویډیو به تر اخره ګورو. ویډیو به لګام نه سکي کو تر اوسه پر په چینل باندې خوندور ویډیوګانو پر چینل ضرور سبسکرایب کو. دا سکند لوند آپشن دلته به تاسو ایمیل اډرس دا کې تاسو خپل ایمیل ورکو دا له فیسبوک ایټیم تر وسله ریپلی ورسي. کله دا بر ایمیل کو پتا لوند کې به هم دا ایمیل ورکو سیم ټو سیم بر لوند دوړو کې به بکسونو کې دا ایمیل ورکو. کم دا لوند تیر آپشن دی نو په دا باندې کلیک وکړو تاسو کم ملک نو زه پاکستان کې پاکستان به تاسو سلیکټ کو. کم مرګ افغانستان کې به افغانستان سلیکټ کو. دا تر کې سره خپل کنټری بوته ملک خپل هواد دی بوته سلیکټ کو. دلته به تاسو بیا هم د خپل اکاونټ نوم دا کې لیکلی چې مطلب صحیح اونر څوک دی نو خپل نیم به ورته سلیکټ کو. دلته تاسو که ویډیو کاپي کړي وي یا مطلب تاسو ټیکس میسج یا پټونه هغه به ورته سلیکټ کو. نمونه کم فکچري دي په دا باندې ریپورټ لګو بره به هم د فصل نمبر فوټو ان ویډیو مطلب دا اول نمبر آپشن دی دا ورته سلیکټ کو. لاندې کم دا باکس دی په دغه کې تاسو چې کم تاسو ویډیو یا چې فکچر هغه کاپي کړی وي شیر کړی وي هغه لینک پې کاپي کړل دا به پیسټ کو په دوه بکسونو کې. څومره چې هم تاسو لیکونه شیر کړي هغه لیکونه کاپي کو پر دوه بکسونو کې به پیسټ کو. کم لاندې بل باکس دی ایله به خونه ډاکه کو. لاندې کم دا بل باکس دی نو موږ ان شاء الله سټپ بای سټپ په دغه کې تاسو ته یو اپیل کریټ کوو. مطلب دا کاست چې ریپورټ کوي فیسبوک ټیم توله دا آپشن درکړی چې دا کاست څه ریپورټ کوي خوښ هغه څوک اکاونټ نه ریپورټ کوي. دغه به تاسو ولیکئ زه ته اپیل کریټ کوم. ویډیو مې سټاپ کړه موږ ته اپیل کریټ کړو. دغه کې تاسو لیکئ چې دا کاست مو کاپي مطلب مو نیم فیک اکاونټ یې مو څه جوړ کړی دی په دغه کې سره دا به تاسو ولیکو. کم دا لاندې باکس دی دغه کې دا دوه نمبر آپشن دی دس کان ټیک کاپي مای ورک مطلب دا مو کاپي کوي دا کم کاست دی دا مو کاپي رائټ مو ویډیوګان سره مو اپلوډ کړي مو په فیک اکاونټ جوړ کړی. کم دا لاندې بل باکس کم دا پیل دی دا به څو کاپي کو دا بل باکس کې هم اډ کو. کم دا چوز فایل دی نو په دا ځکه ډېر مرګري تاسو ډېر یوټیوبر ویډیوګانو جوړوي دا کې صحیح ټریکس ستانه وښایي. په دا کې تاسو ته وایي چې اکاونټ سکرین شاټ واخلو اډ کو. سکرین شاټ چې کله هم اډ کو نو اکاونټ نه ریپورټ کیږي. دلته به تاسو دا چوز فایل کې اپلوډ ایډي کارت مطلب نېشنل ایډي کارت یا تاسو نه ثبوت وکړئ خپل اکاونټ ته پورا تاسو کا پروف وي صحیح ایډي ویریفای نو پروف ته راخو کني فیک وته ایډیټ کو هم ایډیټ کی ویډیوګان الریډي اپلوډ دي دا به چوز فایل کې کم فکچر آپ ته اپلوډ کو. په اخیری کم آپشن دی دغه کې بیا اکاونټ نیم اډ کو چې کوم تاسو خپل اکاونټ ته او سبمیټ باندې کلیک وکړئ ته لګ ویټ وکړو دا به سبمیټ شي. 24 घंटे دا 24 یا 48 घंटे ټیم سره دیر کې خو دا پر 9-10 घंटे کا نه دا دفن کیږي دا اکاونټ. ان شاء الله په ثبوت سره به موږ درخو چې دا اکاونټ په
دفن شي. چې کومه طریقه ته مو خو په دې طریقې سره پیل به ورته تاسو خپل کریټ کوو. اوس مو ویډیو سټاپ کوو چې کله هم د اکاونټ دفن شي، کله هم د فیسبوک ټیم د کوم اپیل یې سبمیټ کړي، مطلب هغه له ورسي سبمیټ شو نه پاس په ویډیو سټارټ کوو. نو اوس مو راغلو، موږ اکاونټ چې کوم دی هغه دفن شوی. مو اکاونټ سرچ کړو تو اوس مو درخایو بلاک لیست هم درخایو، اکاونټ هم درخایو چې دا نه بلاک کړی چې کوم ریپورټینګ سپورټر باکس ته هغه هم درخایو چې په هغه کې به تاسو هم هر څه شروع شي. دا اکاونټ څو کاتره شو 2 غنټې مخکې دا ونې مو ریپورټینګ کړی و. زه به دا لینک په دې کلیک کوم چې کله هم اکاونټ ختم شي نو هغه لینک بیا په افیشل فیسبوک کې داسې شو کوي، په لاړ فیسبوک هغه اوپس کوم اپشن وي هغه راولي. څو کاتله شو دا دفن شوی. زه ته بره هم سرچ کوم په دا نوم باندې. نو په دا طریقې سره تاسو اکاونټ دفن کولی شو. دا کوپی رایټ ریپورټ مطلب دی. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به ته نورې طریقې هم درخواست ځکه چې ریپورټینګ کورس سټارټ کړی فول ورکینګ دی. هر نمبر ریپورټ انشاءالله کور کوي. صرف د ریپورټ خپل ټریکس مطلب لږه طریقه لږ چال غواړي. څو کاتله شه اکاونټ هم نشته. زه اوس بلاک لیست هم درخواست چې دا نه مو بلاک کړی چې کوم ریپورټونه مو پوالي هغه چې کوم سپورټر باکس ته هر څه هم سره درخوایم اول سره بلاک لیست درخوایم. زه ویډیو لږه هم نه سکیپ کوم ځکه چې ډېر یوټیوبران تاسو سکیم کې ویډیو یا سټاپ کې یا تاسو بلاک لیست د ځینې نه درخوایي هغه یې بلاک کړی وي. څو کاتله شو بلاک لیست کې موږ یو اکاونټ هم نشته. د نه علاوه کوم سپورټر باکس دی دا له ضرورت چې کله هم تاسو اکاونټ چا په اکاونټ باندې ریپورټ ولګاو کله هم تاسو کاتلی شي ریپورټ په دا طریقې سره شي نو د اکاونټ مطلب دفن شوی ختم شوی وي. کله هم بیا تاسو په ریپورټ باندې کلیک وکړو لو د کنده سی آپشن اخر اشنا لکه په دا باندې کلیک وکړو دلته که صرف ډیلیټ آپشن وي د اکاونټ دفن شوی وي. تاسو که نه پوهېږو بل ریپورټر نه معلومات وکړو چې د اکاونټ دفن شوی یا نه. دلته به بلاک آپشن چې وي نو اکاونټ بیا نری ریپورټ شوی. که دا بلاک آپشن یې تاسو ته راوستو نو بیا اکاونټ نوی ریپورټ چې صرف ډیلیټ میسج آپشن وولي به د اکاونټ ختم دی ریپورټونه پې صحیح لګېدلي دي. نو تاسو بل چاله هم دا ویډیو خاله شو که په خپله نه پوهېږو انشاءالله مو ریالي ویډیوګانو ته اپلوډ کوو. که تر اوسه پرې چینل نوي سبسکرایب کړه داسې خوندور ویډیوګانو پر چینل ضرور سبسکرایب کړو. د ویډیو څوک پیج نه کسو نو هر ویډیو چې موږ کله هم اپلوډ کوو په شیر آپشن باندې کلیک کوو چې کله هم مو فالوورز وتي داسې ریزونه ورته ډیلی ریپورټینګ ویډیو اپلوډ کېږي.